بسم الله الرحمن الرحیم. د شرق رادیو تلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. قدرمنو لیدونکو او د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو په دې هیله چې تاسې ټول روغ جوړ او د روژې شپې او ورځې مو تر دې دمه پورې په عبادتونو او اطاعتونو سره تیر کړی وي. قدرمنو لیدونکو او د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، څنګه چې موږ تاسو ته بهتره معلومه ده چې اختر ته د ګوتو په شمېر سره ورځې پاتې دي. نن یو ځل بیا سرخودو ته راغلي یاستو چې دلته په سرخودو کې یو زموږ یو خوراکی ژوند کوي چې په دواړو خپو معیوبه دی. روژه دی چې دوی دغه د روژې شپې او ورځې څنګه تېروي. غواړو چې د نن ماښامۍ روژه ماتې د دغه کورنۍ هم تاسو ته وښیو چې دوی افطاري څنګه کوي. زموږ ملتیا وکړئ او خپرونه تر پایه پورې وګورئ. السلام علیکم. قدرمنو لیدونکو او د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، څنګه چې ما تاسو ته یادونه وکړه چې غواړم تاسو ته د دغه کورنۍ هغه افطاري هم تاسو ته وښیم. تاسې ګورئ قدرمنو لیدونکو او د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو چې دا زمونږ د هغه هیوادوالو، د هغه غریب او فقیرو هیوادوالو روژه ماتې دی چې غواړم دغه خوراکی چې دلته زما تر څنګ ناسته ده او تر څنګ یې زمونږ هغه کوچنی ګلالی خوراکی بل وړه ماشومه چې ناسته ده، د دې سره خبرې وکړو چې دوی باندې دغه روژه څنګه تېرېږي. دوی به په خپله موږ ته د خپل د ژوند په اړه معلومات راکړي. ستړی مشی خوراکی. سلام علیکم بیادر جان. بیادر شویم 5 سال میشه که فوت کرده، سنگته مغزی کرد. یک دخترکم است. خودم نفس تنگی دارم. دو پایم شل است. پایم این شل است که دروغ نیست. خواهد بگن چادری پوشیده و ششته. دو پایا شل است. باقم نان پخته میکنه. دانی پایین پنان پخته میکنه. گاهی کس میاره گاهی کس نمیاره. این میورایم است. از وقتی که ما رمضان شده میشه میره میورایم این همسایه کلش اینا میارن. این میبینی گاهی یکیش نان بازاری است گاهی یکیش نان تندوری است. یعنی میا کلشان بر ما میاره. در غیر از او غیر خدا دیگه چیز نیست. بیادر 15,000 روپای زنمی دکتر قصدار هستم. بیادرایم ریزه است. پدرم بیچاره اسکیری مفروشه. ایورایم بیچاره دال روز خدا نسته. خیر ببینن چیزی که دستشان میشه میکنن. دیگه آدم چی بگوید بیادر. مگم بسیار مشکلات دارم، بسیار مشکلات دارم. این اکسیژن است که دانی 220 روپیه میخرم. شما نفس تنگی دارین؟ نفس تنگی دارم. بسیار مشکلات، بسیار از دکتر 15,000 روپیه دخترکم بیچاره گریان میکنه مادر چطور چکار. این میورای من خدا جان جور بتکتشان. میگه چیزی که دست ما شوخ کتت میکنیم. در غیر از دیگه چی کنیم خدا بتیتانه. این میجه ششته میلی خدا کده. همشیره شما بگوین که باشنده کجاست؟ باشنده می سرخرود هستیم بیادر. اصلی شما از اینمی ننگرهار هستید؟ جان آه. زبان شما خودتون معلوم میشه که شما از سمت کابل باشید. خب من خودم از کابل هستم، خسر خیلی مدیجه. عروسی ایجاد شده ای در ننگرهار؟ بله ها. همشیره بر ما بگوین که سرپرست خانواده دارین ندارین؟ نه پدر جان، سرپرست که می داشتیم دیگه دی حال می رسیدیم. نه هیچ غیر خداوند و غیر شما. علمی هم باقم گاهی کار یکی را میکنه گاهی از دیگر را میکنه. برای کلم سایه معلوم هستین کلشان مشنوم. کالاشوی میکنه یک کار دیگر کار از من خودم که برم اینجا بیاین پشت و شک دختر یک کار دیگر کار از مردم میکنم. دیگه خودم شل هستم از کدام کار هستم بیادر. این قشور بخورم نفس تنگی میکنم. دیگه چی کنم؟ بیادر من نیست، پدر از من چیز. دیگه خدا و بر شما سپاریدیم خدا که شما چی میکنید. خب همشیره وقتی که شما گفتین که خودتان شل هستین معیوب هستین همشیره عزیز و در ضمنش نفس تنگی دارین و از خانه را سرپرستش از خانواده را سرپرستش هم ندارین. شما پیشتر یادآوری کردین که شوهر شما فوت گردیده، الله تعالی جنت الفردوس در نصیبش کنه. همین وقت چطور سپاری میشه که وقتی شما تکلیف هم داشته باشین نفس شما تنگ شوه و امرای شما پول نباشه چطور میکنین؟ همین سپری را چه رقم خریداری میکنین؟ بیادر جانم تو بخدا دخترم بیار تو اکسیژنای مازیجا که سعی کنه که قدر میخرم که بیادر. یعنی خواست شما بگوین که یک دانه رشتبنی مانده ایجا
قدر خریدیم که اونجا به خروارش اونجا ماندیم که باش نبرم. از من نفسم از ناموس دیگه بسیار مشکل دارم بیادر، بسیار مشکلات دارم. مرد هستم بی بچه دیگه چی کنم؟ من واقعا که بیچاره پیچه سفید است، گاهی کار میشه گاهی نمیشه، کسی از من نمیکنه. این دختره که مقنبخت از سر کرد هر چی در ببینم میگه مادر چی شد؟ بیا باشیم دروازه را پیش بیا بشیم. کسی کدایی کن میکنه کسی کدایی کسی بیا در مادر کالا را کدیم دی بچیم بشیم. خیلی خدا داریم ما شما. کاش کمی بچه می بود یک خرچه خوراک من میکرد بیادر. چی کنم؟ خود معیوب شل هیچ کسی کوی نیست، هیچ خدا کردیم جفتاده. همشیره وقتی که دیگرها را میبینین در دیگه خانواده هایی که شما میمان میروین دسترخوانشان میبینین که هزار نوع ترکاری باب پر می باشه، در دسترخوانشان مانده می باشه، نوشابه های مانده می باشه، در دسترخوان شما چیزی نیست. میره چگونه سپاری میشه سر شما و چی در دل شما می همشیره؟ بیادر جان که در خانه میره ببینیم از هر چیز میم خدایا کاش که مامامتون می بودم، کاش که مام یک بچه می بود یا شوهر زنده می بود تو می آوردیم می خوردیم. خدایا میگم میارم نوش جان کنم بارم خداوند از دربار خود بتا، دربار خدا خود کلان از بیادر گریان کردم میایم میگم بیا بچیم بشینیم خانه خیر ببینن که بتن خانه میتن میخوریم لیکن ندادن هیچ به عمل خدا ششتیم بیادر جان. دخترکم کالای دمیتر به دخترکم کالای هر چیز دخترکای هم کلشان می مادر چه وقت میریم باز بچه میریم خیر پیسه پیداشم میریم بچه مادر پیسه از کجا کنیم؟ خیر خدا مهربان است، خدا مهربان است که یک مسلمان سر خود رحم کنه. این همه تینم تو روز بازی دادم میرمش بیادر جان. همشیره قسمی که ما میمونیم روزه شما خوب این رقم سپاری شد تا با فعلا ما شما میدانیم که در چند روز بخیر عید است. برید شما بر همشیره که خور چیزی کالا گرفتین بر خود گرفتین؟ بیادر جان گرفته باشم چطور این با خدا که گرفته باشم در پیش دکاندارا که میرمیم خیر زمانی زکات است یک تکه یک چیز بتین ما خیر ببینن که دلشان میسودن گاهی میتن گاهی که نمیسودن میگه برو به یکی نید دو تا نید برو بخیر میم خیر بیا بچیم کالا که میپوشم از یک چیز تا خیر است ما شما را هیچی میگه برای چی میگه بیا بچیم خیر خدا سر از هم تیر کنه سر ما شما هم تیر کنه. شیر خدا مهربان است انشالله. با امید از این آمده ایم که آن هموطنه ما شما را میبینه از طریق شرق رادیو تلویزیون همراه شما کمک میکنه بر همشیره هم لباس میاره بر خودتانم انشالله که زندگی شما خوب سپاری میشوه. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو خوراکي د ډول ډول ستونزو سره مخامخ دی چې تاسې ګورئ چې د روژې مبارکه میاشت دی. په دغه مبارکه میاشت کې د دغه کورنۍ هغه روژه ماتې هم تاسې ولیده ترڅنګ دغه خوراکي د نفس تنګي په مرض مبتلا دی چې دی وایي چې زه یو سپری تقریبا په 1.5 روپۍ اخلم زما ورځ 2-3 ورځې کار کوي او زه د ډاکټر نه هم د دغه سپریګانو له امله زه چې تکلیف لرم د دې له امله زه د ډاکټر نه هم پوره وړی شوی یم. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دا هغه اړمن کورنۍ دی چې موږ غواړو تاسو ته هر ماښامې د داسې یو کورنۍ سره خپرونه چمتو کړو چې تاسو ته دغسې بېوزلو هېوادوالو هغه روژه ماتې هم تاسو ته وښیو. زما ترڅنګ زما کوم کوچنی ګلالۍ خوراکی چې ناسته ده د دې نظر به هم اخلو دې سره هم خبرې کوو چې دی څه ویل غواړي. ستړی مه شي خوراکی. دری میگی فارسی میگی یا با پشتو صحبت کرده میتونی؟ پشتو میتونی؟ نوم د چیه دی؟ نازدانه بچه کله چې دغه نورو ماشومانو ته ګورې څنګه چې مورکۍ یادونه وکړه چې اختر د خیر سره را روان دی او ته راځې او مورکۍ ته وایي چې خلکو جامې کړي دي بچه او موږ سره چې شی نشته ما جامې نه دي کړي دا خو لږ دا ته په خپله ژبه ووایه چې څنګه ویم
مورې ماته کالي راکړه زه اختر کې واغوندم دا نه موږ پیسې نه لرو پوچي درته والم پلار در یادېږي بچی پلار کوم خبرې درته یادېږي تا ته به په اختر کې جامې کالي دا شیان خو به یې درته راوړلې بوټان سپلی به یې درته راوړلې نکریزې به یې درته راوړلې کوم خبرې یادېږي د پلار بچی پلار مې راوړل ماشومتوب مې ته ویل دا نوم درباندې کېده دا نوم درباندې کېده تا ته به یې کله ګوډی ویلو کله به یې درته ګلالۍ ویلو کله به یې درته نازدانه ویلو همداسې ښه بچیه اوس چې پلار دې نشته الله تعالی دې وبخي اوس دې په زړه کې بچیه سره راځي دا نور یې نن کالي کوي زه کور کې ناسته یم هېڅ یې مختل لپاره نه لرم همداسې ناسته یم همشیری عزیز با پشتو خوب فهمیدین دخترکتان چی گفت که کلگی مردم کالا کده و ما کالا نکردیم برزمی دخترکت سعی میکنی امین وقت در امین ساعت چی احساسی داری و چی احساس میکنی همشیر؟ پدر جان 20 سال شد خود اولاد نداشتم دخترک دادم میام دیتیجی متیجی دیتیجی سونرجی با کس میبینه سون دستای کس میبینه رنگ میبرم میگم بیا با بچیم در خانه بشی خیره خدا داریم بیا بچیم در خانه بشی یا هم گریار میکنم هم او زندگاه قراش چه بدیم اینجا خدایی لکه گرفته بیادر به امید خدا و شما دامن خدا و شما را گرفتیم بیادر چی کنین دیگه چی کنم از ما خیلی چیز دیگر نیست همشیره شما گفتین که من دیگر انباق هم دارم او کجاست؟ او مادرش پایه شکسته بر خدمت از روی پنجشنبه دیگه پنجشنبه میره بیچاره اونجا میره بیچاره و کس نداره کوی نداره و هم سر ماماوایش افتاده بیچاره و بر خدمت از روی پنجشنبه دیگه پنجشنبه میره کار مرا خلاص میکنه باز میره پیش از او با دور چی میکنه سبا دیگر بیادر جان پس میای خانه بر نان پختن و کار و بار مزدوری خدا شما 2 سیاسر و یک دخترکتان اینجا زندگی آها بله بیادر جان می 3 نفرک هستیم بی کس بیکنیم جفتاده زندگیتان چطور سپری میشه؟ شما پیشتر گفتین که نان از یک خانه بر من میایه قطق از دیگه خانه بر من میایه بعضی مردمای نان خود میارین زوالی خود میارین اینجا ما برشان پخته میکنم با نان 5 روپا بر من میده آیا زندگی شما با می 5 روپا که مردم شما را خیرات گفتنی میده با می سپری میشه؟ بیادر بسیار مشکل است داریم پخته میکنیم از چند نفر را بیادر که بیارن پخته میکنیم باز میام باقیم بیچاره میره کار میکنه در خانه کار خانه را میکنه از اونجا هر چیز پخته کردگی میارم میخوریم میریم اینجا ششتیم کالای کنه میارم میپوشیم یکان چیز میته بوره چای روغن در پلاستیک یک من داده میاره اینجا یک میشه سوسو یک 200 300 میتشه ما ندارین شما نفر مشکلاتان زیاد است این میره بگیرین دیگه دمی کل خانه شما که بر ما نان میه او میار یخ میارن دوغ میارن حتی کل خانه بر ما آوردم اینجا خدایی قرار شدیم که تا که بر ما بیارن باشین همشیری عزیز قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو که تاسې غواړئ چې د دغه خوراکۍ لاسنیوی وکړئ تاسې کولی شئ چې د هیلې خیره ټولنې د هیله ارګنایزیشن په وایبر شمیرو باندې موږ سره اړیکې ونیسئ چې دمګړی دغه شمیرې ستاسې د تلویزیونونو په پرده باندې هم تایسته ښکاري 0039 200 600 501 زموږ بله شمیره دی 0039 اتاویا ونوي ودیش 545 درنو هیوادوالو په دری کې موږ اکثر یادونه کوو دل به دست بیار که حج اکبر است دل به دست بیار که حج اکبر است از هزاران کعبه یک دل بهتر است قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو په هر یو شعر کې یو څه پیغام پروت وي هغه اجیانو صاحبانو باندې غږ کوم
چې تاسې یو ځل نه، دوه ځلې، درې ځلې، څلور ځلې حجونه هم کړي وي، حج ته روان یاستې، عمرو ته روان یاستې. که تاسې راشئ او د دغه کورنۍ لاسنیوی وکړئ، زه به دا وایم چې دا هم یو حج دی. دا هم یو حج دی. راشئ تاسې د دغه کورنۍ لاسنیوی وکړئ او دغه کورنۍ سره مرستې وکړئ. قدرمنو لیدونکو، د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، زه دغه خوراکۍ تر څنګ ناست وم چې د ګاونډیانو د کور نه یو کوچنی وړکی خوراکۍ دغه کورنۍ ته ځلوبۍ یې راوړې. څنګه چې دغه خوراکۍ یادونه وکړه چې د ګاونډیانو د کورونو نه ماته څوک ډوډۍ راوړي او څوک ترکاري راوړي، څوک یو شی راوړي او څوک بل شی راوړي، او زمونږ روژه ماتې د ګاونډیانو په مرستو سره وي. ځکه مو تاسو ته دغه ځلوبۍ وښودی چې دغه خوراکۍ حقیقت وی او رښتیا وی. زه دلته ناست وم چې دغه ګاونډیانو ورته دغه ځلوبۍ راوړي. د دغه خوراکۍ روژه ماتې د ګاونډیانو په مرسته. قدرمنو لیدونکو، د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، کل نفس ذائقة الموت، هر نفس د مرګ مزه به څکي. د دې نه مخکې چې مونږ او تاسې ته مرګ راشي او سترګې په مونږ او تاسې باندې پټ شي، او بیا زمونږ او ستاسې نه زمونږ د ښو د بدو اعمالو پوښتنې به کېږي، راځئ په ژوندانه کې داسې یو نیک عمل ترسره کړو، داسې یو څه د ځان سره یوسو چې هلته به زمونږ او ستاسې په کار راځي. ما بار بار یادونه کړې چې دغه میاشت روژې مبارکه میاشت ده، دغه میاشت د خیرات، زکات، د صدقاتو میاشت ده. په دغه مبارکه میاشت کې دغسې کورنۍ د خپلو دغه مرستو څخه بې برخې مه پرېږدي او راشي دغه اړمن کورنۍ ته هغه خپلې مرستې راوړه، که خیرات که زکات که صدقات. دغه کورنۍ ستاسې د هر ډول مرستې حقدار دی، مستحق دی. قدرمنو لیدونکو، د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د HHRD هیلپینګ هینډ مؤسسې لخوا دغه زمونږ اړمن کورنۍ سره د یو بوجۍ غټ وړه او یو بوشکه غټ غوړي او ترڅنګ یې دغه خوراکۍ سره د 1000 افغانیو مرسته هم شوی چې غواړم دغه کورنۍ ته دغه مرستې وسپارم چې دا هیلې خیره بنسټ سره د HHRD هیلپینګ هینډ مؤسسې امانت و چې خوشبختانه زه به بیا ووایم او هر ځل یې زه دا وایم چې خدایه شکر دی چې دغه امانت مو تر هغه اړوند کورنۍ ورسوه چې دغه مسئولیت نه من خلاص شو. همشیری عزیز، این 1000 افغانی است. ای از HHRD هیلپینگ هند مؤسسه به شما به هیل خیره بنسټ داده شده بود که ما توانستیم او را بیاریم بر شما تسلیم کنیم. در ضمن شمشیره یعنی یک ناچیز تحفه است که یک بوجیارد و یک بشکه روغن. ما انشالله در آینده کوشش میکنیم که امرای شما هر نوع همکاری بکنیم، امرای شما هر نوع کمک بکنیم. همین ساعت که شرق رادیو تلویزیون تو را هموطنای ما میبینه که میتونه که امرای شما کمک کنه، دست شما را بگیره، چی گفتنی داری برای خداوند او را بسیار بتشانه، خداوند بسیار جان جور بته کل افغانستان. اول شما را که شما ما را یاد کردین، تا اینجا زحمت کشیدین، تا اینجا را آمدین، در یاد خداوند باشین، همیشه کامیاب باشین، همیشه سرفراز باشین که ما در کنارتان جمع باشیم. زنده باشین، همشیره زنده باشین. خوراکه دغه 1000 روپۍ باندې خو ستا به کالي کېږي، صحیح دی؟ ته به ځان ته پرې جامې واخلې. اوس څنګه خوشحال یې او انشاءالله بگو خدا جان جور بتیتانه کل افغانستان کامیاب باشن. برنامه تانه خداوند بسیار پیش ببره. از اگه ما معیوب هستم، اگه ما دعا دارم خداوند از معیوبیم بسیار بتیتانه. خداوند
کامیاب کنی تانه کل تانه دا خوراکي بار بار مونږ ته یادونه کوي او تاسو ته د کمرې د سترګې مونږ ښیو چې دا خوراکي خپل خپدې خوا کوي او د چادرۍ نه چې تاسو وګورئ زه مایوبه یم که زه روغه وی کیدای شي د چا په کور کې به مې کار کولی چېرته به مې کوم مکتب کې خاله به ومه خو ما به دا خپل لورکۍ ته به دا کولی شو چې هلته به مې مزدوري کوه حق حلاله دې ته به مې نفقه راوړی شو خو متاسفانه چې زه مایوبه یم او د ګرځېدو نه یم دغه خوراکۍ مخکې یادونه وکړه چې زما کوم بل بنه دی هغه زما کار خلاصوي بیا چې کله د پنجشنبې په ورځ شي د هغې مور کره زما په خیال د هغوی بس مور به یې هغه فالج وهلی د هغه د خدمت لپاره دی ځي قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسې درانه حضور ته مو وړاندې کړه تر بلې خپرونې چې بیا هم زه توریالی ساحل او ما سره د کمرې په برخه کې ساحل شاداب بیا د یو داسې بېوزله خوراکۍ سره د داسې یو بېوزله غریب او فقیره کورنۍ سره ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږو تاسې په لوی او بخښونکي خدای سپارم د روژې پاتې شپې او ورځې درته خوشحاله او په عبادتونو او اطاعتونو غواړم په دې هیله د الله تعالی نه دعا کوم چې دغه کومې روژې تاسې نیولې کوم عبادتونه کړئ دغه عبادتونه او اطاعتونه ستاسې په خپل دربار کې الله تعالی قبول او منظوره کړي اختر را روان دی د خیرو سره په څو ورځو کې د ګوتو په شمېر باندې اختر ته ورځې پاتې دي چې دغسې بېوزله کورنۍ د یاده مو وباسي او د خپل وس او توان سره سم ورسره مرستې او لاسنیوی وکړي تر بیا ښه وختونه ښې چارې ښاد او بریالي اوسي لوی الله مو مل شي ډېر په بد وخت کې راغلې ډېر په ایسوران کې راغلې